عزتمندو په زندګۍ کې انسان هر یو کار یوازې نشي کولی، خامخا بل ته محتاج وي. په کور کې هر کس بل ته ضرورت لري. ښځه چې کوم دی خپل خاوند ته ضرورت لري. د خپل خاوند سره به د مینې محبت زندګي تیروي. د خپلې خواښې سره به جنګ جګړې نه کوي، بلکې د خپلې خواښې سره به د مینې محبت زندګي تیروي. نو ښځو له پکار دي د خپلې خواښې سره رښتینی محبت شروع کړي. نو یقینا چې زنانه ته به ډېر سکون میلاو شي، جګړې به ختمې شي. او زما ذاتي رایې دا ده چې د یو لاس نه فلک نه خیږي، بلکې دوه لاسونه ضروري وي. نو که چېرته تب مخکې شي د خواښې زړه به وګټي. محبت یو داسې کائناتي حقیقت دی چې سخت نه سخت زړه هم نرم شي. په زندګۍ کې به ډېرې خبرې ته د نورو خلکو نه واورې چې ته به هغه نشې برداشت کولی، لیکن که ته په دې موقع باندې د صبر او تحمل نه کار واخلي نو د ډېرو شرونو نه به خلاصه شي. که ته په خپله زندګۍ کې د نورو خلکو د جذباتو خیال وساتي او خپل جذبات قابو کړي، نو یقین وکړه چې الله تعالی به درله ضرور اجر درکړي. د ایثار او د قربانۍ چې کوم مثال صحابه قائم کړی دی، نو تاریخ کې د دې مثال نه ملاویږي. که تا سره کم شی ذاتي ته ورسره دوه وي یا اضافي وي، نو یو ځان سره کې د بل چاله ورکړه. په اسلامي معاشره کې داسې هم شوي دي چې یو صحابي یو بیزه واخیستله، بل صحابي ته یې هدیه کړله. د هغې دا خیال و چې هغه بل صحابي زما نه زیات غریب دی، هغه بل ته ورکړله. هغه بیزه په اوو کورونو کې وګرځېدله، واپس هم هغه کور ته راغلله چا چې چاته ورکړې وه. دا عزتمند لوړه د صحابه کرامو هغه ایثار دی. د ایثار او د قربانۍ داسې مثال په یو تاریخ کې نه ملاویږي څنګه چې صحابه کرامو هغه تاریخ قائم کړی دی. الله جل شانه دې په موږ کې هم د نورو مسلمانانو سره د مینې محبت جذبه پیدا کړي.